کابلوف وایي که طالبان ځینې شرطونه ومني د مشروعیت ترلاسه کولو کې ورسره مرسته کولی شو. جزئیات هم د ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي ضمیر کابلوف ویلي روسیه چمتو ده که طالبان د بشري حقونو او په حکومت کې د ټولو قومونو ګډون ته لاره هواره کړي نو دوی به د مشروعیت ترلاسه کولو په چاره کې د طالبانو ملاتړ وکړي. ښاغلي کابلوف د ماسکو آربیکا ورځپاڼې سره په خبرو کې ویلي که څه هم د طالبانو په حکومت کې د نورو قومونو استازي شته خو دا کسان هم د طالبانو غړي دي. نوموړي ویلي د بشري حقونو په برخه کې د روسیې غوښتنه دا ده چې طالبان د ښځو او نورو مدني حقونه ومني او د هغو خوندي کولو لپاره کار پیل کړي. ښاغلي کابلوف دغه څرګندونې په داسې حال کې کړي چې 2 ورځې وړاندې د برټانیا د وسلوال پوځ پخواني مشر جنرال سر ډیوډ ریچارډز هم ورته څرګندونې کړې وې. نوموړي بي بي سي سره په خبرو کې پر نړیوالو غږ کړی و چې په افغانستان کې د بشري ناورین مخنیوي په موخه دی د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. خو نړیوال وایي که طالبان له افغانانو او نړیوالې ټولنې مشروعیت غواړي په ځانګړې توګه د افغان ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونو ته درناوی او ټول ګډونی حکومت دې جوړ کړي. روسي استازي ښاغلي کابلوف ویلي چې نه غواړي د روسیې غوښتنې پر طالبانو ور وتپي ځکه د ده په وینا افغانستان خپل کلتوري او مذهبي ارزښتونه لري. خو نوموړي زیاته کړې د طالبانو مشرتابه ته یې سپارښتنه کړې چې د نورو مسلمانو هیوادونو تګلارې مطالعه کړي. په دې وروستیو کې د طالبانو پر رسمیت پیژندلو او د داعش سره د مبارزې په تړاو له دغې ډلې سره د همکارۍ خبرې زیاتې شوي دي. تېره ورځ د یو شمېر امریکایي رسنیو په راپورټونو کې راغلي و چې د امریکا پوځ مرکزي قومندانۍ لپاره د سپینې ماڼۍ نومان جنرال اریک کوریلا په افغانستان کې د داعش ځپلو لپاره له طالبانو سره د همکارۍ احتمال په ډاګه کړی دی. قدرمن لیدونکو تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ په دې اړوند خپل نظریات له موږ سره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.